وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا سلیرشتم رکو شروع شوه. د دې رکو خلاصه دا ده چې ملکگیری یعنی حکمرانی دا به څنګه کې او د قانون الهی به څنګه نافذ کې او د قانون الهی په نافذ کولو کې که یو سړی رکاوټ جوړیږي نو تاسو به بیا هغې سره جنگ کوئ، هغې سره به جګړه کوئ، جهاد به ورسره کوئ. لہذا د دې دپاره به تاسو هر وخت تیار اوسئ. او کم خلق چې هغه دي دشمنان خو هغه کمزوري دي د جنگ کولو قابل نه دي نو هغې باندې به زیاتې نه کوئ. او که تاسو په کمزورو خلکو زیاتې وکړو نو برکات الهی نه به محروم شئ. ځکه چې الله پاک د کمزورو باندې که هغه د کافر ولینی هغه د زناور ولینی خو د ظلم کولو قائل نه دی. نبی علیہ السلام یو حدیث کې راځي، یو غالبا کمی بیشی د الله معاف کی یو صحابی دی هغه وی یاره ما سره د نبی علیہ السلام توره و په یو جهاد کې، خو یو موقع کې یو زنانه زما د تورې لاندې راله خو ما ته زر توره اوچته کړه. ما وی چې د خدای د پیغمبر توره چې کوم دی د زنانه په وینه باندې ګنده نشي، دا ډېره کمزورې خبره ده. دا ډېره نو دین اسلام د دې خبرې ډېر قایل دی چې ګوره هغه د دشمنانو هم چې کوم دی د مال حال د هغې د عزت د هغې قایل دی. هغه چا سره به جنگ کوئ چې کوم خلک تاسو سره جنگ کوي، چې تاسو ته څه نه وایي که نه نو ګورې بوډاګان، ماشومان، زنانه یا هغه کمزوري خلک چې د جنگ قابل نه دي هغې ته به څه نه وایي. دې ځای کې دا یو خبره پیدا کیږي چې د دې آیات نه مخکې د روژې تفصیلي بحث تیر شو او اوس د دې آیات نه پس بیا د جهاد مسائل شروع کیږي. نو په دې منظومانه کې ذکر راغی د میاشتو چې یاره د میاشتې متعلق دی تا نه تپوس کوي او وغیره چې کم دی د مال د لګولو د چیرې د مالونه به چې کم دی نو د دې الله فرمایي د دې ډېر خیال ساتئ چې د چا مال ناجایز ونه خورئ. د دې خبرې ذکر پکې وشو. نو یاره دا د مضامینو سره دا څنګه چې مخکې د روژې ذکر ورپسې د جهاد ذکر او منځ کې پکې د مال ذکر راغی چې د خلکو مالونه ناجایزه مه خورئ، بیا پکې چې کم دی د حج ذکر هم راغی. وی د دې به یو بل سره تړون څنګه یي؟ نو د دې تشریح مولانا شیخ الهند رحمت الله علیه داسې کړې ده چې د روژې مقصد چې کوم دی د انسان دا نفس پاک شي، بدن پاک شي، او د مال د تذکرې نه مراد دا دی چې د انسان مال پاک شي. مال پاک شي یعنی انسان مالی طور هم دی پاک شي، د ګنده مال نه محفوظ شي، او د بدن هم پاک شي، او د نفس هم تزکیه وشي، نفس هم پاک شي. دې تړون یو بل سره دا دی.
وی تر هغه وخته پورې چې کم دی د مسلمان د نفس پاکی نه راځي، تزکیه نفس چې ورته وي، روحانی صفائی چې ورته وي، تر هغه وخته پورې نشي راتلی تر څو پورې چې د روح او د بدن نه علاوه د مال هم پاک نه. یوازې په روحانی پاکی، یوازې بدنی پاکی او د دې دپاره انسان محنت کوي، دا نه کیږي. بدن به د پاک شي خو روحانی پاکی به د چرې حاصل نشي، چې هر کله د مال ګندیا، هر کله د مال حرامی، هر کله د مال شکیه. حدیث کې راځي کنه کل تقی نقی فهو آلی، هر هغه انسان چې د حرامو نه ځان بچ کو، د شک د چیز نه ځان بچ کو، چې دا به زما د پاره خیو که خبنی اے می استعماله. حضرت فرمای زما بچی دی، زما اولاد دی. او بل دی کې حدیث کې راځي اتق المحارم تکن عبد الناس، اے انسانا صرف د حرامو نه ځان بچ کا، صرف د حرامو نه ځان بچ کا، الله به د لوی عبادت گزارو کی حساب کی، لوی عبادت گزارو کی. صرف پدی نه کیږي. تاسو ته زما هغه د ابراهیم بن ادهم صاحب رحمت الله علیه خبره کړې وکنه چې 2 قجوري صرف به اجازه ته وخوړې نو هغه هر څه تبا برباد شو، چې د تلا بخنم نه ده شوی، ځکه چې 2 قجوري او اوس منګه روغ روغ زمکه د بل چا رړتا چوغه سینې لاندې کوو، پیسې او دولتونو عرض او داسې خوشاله شي چې زبس کاروش نه کارو نشو. یعنی د مال پاکیم ضروری ده. د دین علاوه بل پکې ویدا او خبره ده چې څنګه د روجي په وجه سره د حلال چیز استعمال ممنوع شي. حلال چیزونه د تپراتی خو چې روجه ده شنو نه به خوري تا د پاره منه دی، نو بالکل دغه چې کم دی د حرام مال نه به ټول مر روجه ساتي، چې څنګه ته د شپږ غنټه د حلال مال نه دی روجه کړه، دغه څه به د حرام مال نه ټول مر روجه ساتي، ټول مر. څنګه په روجه کې حلال مال نه خوري، دغه څه به تمام عمر حرام مال نه خوري. د بل چا مال من دغه څه به د روجي چې څنګه د په روجه کې د خوراک نه روجي، دغه څه به د حرام مال نه روجه ساتي. نو دی گویا کې دغه آیات سره تړون. بل آیات کریمه کې ویدای او تعلیم مونږ ته راکوي چې حرام خور انسان که یو انسان حرام خور دی نو ګورې دی به وي روجه په دې وجه سره نه پرېږدي چې زما مال خاصم حرام دی، نو بس حرام مال نه خو عبادت نه قبلیږي، روجه به نیسي، ثواب به نی او روجه به نیسي. کوي نه نیوله د خدای په نس بیا ډېر مجرم شو، بیا ډېر ګناهګار شو. حدیث ظاهر جن کې داسې مثال دی لکه حکومت بعض وخت کې یو نوکر پیشه ملازم ته زوره نه ورکوي، وی به د یوې میاشتې تنخوا مې ستا بنده کړه، ته به تنخوا نه هلې. نو اوس دی داسې نشي کولی چې دی به نوکرۍ له نه راځي، که نوکرۍ له نه راځي خو نوکري وله ختموي، تنخوا به نه هلې، انکریمنټ به نه هلې او ډیوټۍ له به راځي. که ډیوټۍ له نه راځي خو بیا ډبل مجرم کېږي. نو دقسې که یو انسان خدای مکه مال حرام دی روجې به نیسي، روجې ورته معافي نشته، پرېښودی نشي ځاسې زما مال حرام دی سله روجې نیسم، روجې به نیسي او ثواب بیا د خدای خوښه ده که ورکوي او که نه ورکوي، او که وی نه نیولې نو مجرم بیا ډبل شو. بیا دا بله رکو چې شروع کیږي اسألونک عن الاهله، په دې کې بیا یو تعلیم پکې مونږ له دا راکوي چې د احکام د شریعت د هغې د پابندۍ تعلیم مونږ له راکوي، د هغې د پابندۍ چې په هغې کې دا احکامات تیر شو. لومبی حکم پکې د قصاص تیر شو، دویم وصیت تیر شو، دریم او څلورم د هغې متعلقه مسائل تیر شو، پنځم پکې د اعتکاف ذکر راغی، د مال حرام نه د بچ کېدو. اوس په دې آیاتونو کې د سپومې حساب چې کم دی، قمري حساب چې ورته ویلی شي، دا اتم حکم دی، د هغې ذکر کوي. بیا د جاهلیت د رسمونو اصلاح کوي، دغه نه هم چې کم دی. بیا کافرانو سره چې کم دی جنگ کول، دا ټول په دې کې اوس ذکر کیږي. آیاتونو کې دا خبره ښیي چې روجه او حج دا په نور وختونو او زمانو سره چې کم دی دا باقاعده د وخت او د زمانې سره تعلق ساتي، خو د دې حساب به د قمري مهینو سره کوي
چې کوم اسلامي میاشتې چې ورته وي د دې حساب به په دې سره کوي. د دې نه علاوه صحابو تپوس وکړو لکه دې ځای کې راځي نو چېرې د دې دا میاشت چې وړیږي او لویږي دې څه مقصد دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دې ځای کې چې کوم دی د هغې د خبرې جواب الله ذکر کړ. بل پکې دا خبره ده چې دا دې ځای کې الله پاک د اسلامي میاشتو ذکر وکړو. نو تاسو به کوشش وکړئ چې جون کې اسلامي میاشتې په عمل کې راولئ. اگر چې انګریزي میاشتو باندې حساب کتاب منع نه دی خو حکم دا اسلامي میاشتو دی. ترجمه ته خیال وکړئ. ولا تأکلوا اموالکم مخوره تاسو مالونه خپل بینکم په خپل منځ کې بالباطل په ناجیز طریقې سره. ولا تأکلوا او مخوره تاسو اموالکم مالونه تاسو بینکم په خپل منځ کې د یو بل بالباطل په ناجیز طریقې سره. په ناجیز طریقې سره د بل چا مال مخوره. یو سړی به نه پوهیږي ته به مال اخوره، یو سړی به کمزوري ته به مال اخوره، یو سړی ته به ته دوکه به ورسره وکړې مال به ته وخورې. الله وی دا کار مه کوه. په ناجیز طریقې سره مال مخوره د بل چا. بل وتدلو بها الی الحکام او مه تاسو دا مالونه وړئ په شکل د رشوت الی الحکام حاکمانو ته مالونه په رشوت کې مه وړئ. د څه دپاره؟ لتأکلوا چې تاسو وخورئ فریقا یو حصہ من اموال الناس د مالونو د خلکو نه بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو ته پته ده چې دا زه غلط کار کوم. دې ته خیال وکړئ. نن په دې کې دا تمامه معاشره ګیره ده او که ګیره نه ده. تمامه معاشره پکې ګیره ده. بغیر د رشوت نه خو د یو کار وشي او رشوت باندې به کار ناجیزه کارونو دپاره رشوت یې ورکوه او هغه بیا غټ رشوت میلاویږي په هغې باندې چې کار ناجیز وي بیا به رشوت ډېر غټي. الله وی دا ظلم مه کوئ. دا ظلم مه کوئ چې تاسو خپلو افسرانو ته بابوګانو ته کلرکانو ته افسرانو ته حاکمانو ته پیسې وروړئ د دې دپاره چې دا پردی انتقال ما پسې کا، دا پردی حق ما پسې کا، دا پردی عہده چې کم دی مال راکا او دونه پیسې به تاله درکم دا واله. الله وی دا ظلم مه کوئ. پردی حق په پیسو باندې مه واخئ. نو د دغه خبرې ډېره سخته منع الله پاک وکړه او نن تمامه معاشره د مسلمانان په دې غم اخته دي. تمامه معاشره بغیر رشوته غسال نه پیدا کېږي چې یو ځای کې کار وشي. خو یو سړی خپل جایز حق دپاره رشوت ورکړي دغه هم ګناه ده. خو زه ګناهګار پې هغه بل شو. خو دا لوی ظلم خو دا دی چې د بل انسان حق دی، د بل انسان حق دی او د هغې دپاره ته پیسې ورکوې چې دا حق ما ته راوړي، دا ما ته راوړي او دا زما شي. الله وی دا ظلم مه کوئ. یسألونک تپوس کوي دي ستانه عن الاهله د میاشتو متعلق. چېرې دا میاشت ولې چې کوم دی وړیږي هغې اصل کې چې تپوس چا وکړو نو د هغې مطلب دا و هغې ته گویا کې یو ساینسي حکمت معلومه و. ساینسي حکمت ای ماشومان اخوا ودرېږي، اخوا ودرېږه مخې ته ولاړئ چې توجه خرابوي. چې د هغې یو ساینسي حکمت معلومه چېرې دې کې څه ساینسي حکمت دی؟ نبی علیہ السلام الله تبارک وتعالی چې کوم دی د هغې جواب بالکل د هغې د خبرې نه بدل ورکړه. ځکه چې هغه ساینسي حکمت معلومول او هغې ته د دې جواب ورکول هېڅ پیدا نه و هغې ته. نو الله د هغې مقصد بیان کړه چې مقصد صرف دا دی چې خلک وختونه وپېژني. د دې مقصد دا دی. هغه ساینسي حکمت یې چې کوم دی ورته بیان نه کړه. د دې نه علاوه دا خبره پکې چې یاره د حج او د عمرې د دې حساب کتاب به تاسو چې کوم دی په اسلامي میاشتو سره کوئ. اسلامي میاشتو سره به چې کوم دی د دې حساب کتاب کوئ. صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نه تپوسونه ډېر کم کړي. فکر وکړئ نبی علیہ السلام نه چونکې د هغې په زړه کې انتهایي ادب او عظمت د نبی علیہ السلام پروت و نو هغې به تپوسونه ډېر کم کول. خو د هغې مطلب دا نو چې ګنې دي بې علمه پاتې شو. د الله پاک شان داسې و چې د دې په زړه کې به څه خبره هم وه نو هغه به په هغه موقع کې یا بله موقع کې نبي علیه السلام په خپله د هغې وضاحت وکړه. نو د دې به اړو سوال ته ضرورت پاتې نه شو، اړو تپوس ته به ضرورت پاتې نه شو. د دې وجه نه چې کوم مستقل صحابو نه زما مراد دا دی چې هغه مستقل په مجلس کې وو، هر وخت په کلونو
نو هغې د نبي علیه السلام په آدابو ډېر پوهېده. ځکه هغه یو حدیث کې راځي که نه، دا بعضې صحابه کرام چې هغوی به هر وخت د حضرت په مجلس کې ناست وی جس وقت تے مجلس میں ان کے بو بکر عمر عثمان و علی، وی کم وقت کے چې د هغې په مجلس کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی کرو هغې مبارکان پکې تشریف فرما ہوا. نو جس وقت تھے مجلس میں ان کے بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت مجلس کا عالم کیا ہوگا؟ په هغه وخت کې به د هغې صحبت کم اثرات و، کم اثرات به چې پکې رسول الله مبارک ناستو او صحابه پکې ناستو. دا صحابه کرام فرمایي وی کله کله موږ خپل منځ کې مشغولېدو، داسې خوش طبیعتي به م کوله، موږ وایي چې خدای چې تر بانډې نه څوک راوله، د بانډې نه څوک راوله چې بس راشي. نو اوس بانډې نه سړی راغی او په آدابو خو پوه نو، هغه به غوړه به تپوسونه شروع کړو، تپوسونه وي موږ له به ډېر خوند راکړه او نبي علیه السلام موږ ته ډېر معلومات راکړه. بهرحال عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم د نبی علیه السلام صحابه کرامو مجلس یافته وی په تمام عمر کې هغې د نبی علیه السلام نه صرف 14 تپوسونه کړي دي. 14 حالانکه هر یو صحابي د علم غر دی، ها په خپل الله پاک د هغې هغه مسلې حل کولې. 14 تپوسونه یې کړي دي. په هغې کې یو تپوس دا دی چې دا مخکې تېر شو اذا سألک عبادي عني فإني قریب، دغه خبره. دویم دا موجوده یسألونک عن الاهله دا، او د دې نه پس شپږ سوالات په صورت بقره کې دي، باقي شپږ چې کم دي هغه په نورو صورتونو کې چې کم دي تقسیم شوي. دلته د هلال ذکر راغی، یسألونک عن الاهله، د هلال ذکر راغی. هلال اصل کې چې کم دی د لومبۍ ورځې میاشتې ته وایي، لومبۍ شپې میاشتې ته هلال وایي. بعضې علما وایي چې 3 شپو پورې ورته هلال ویل کېږي. نو وی هر کله چې دا په بدن یعنې د دې بدن ډېر نري او وړوکي، نو وی عربی لغت کې هلال چې کم دی اوچت آواز ته وایي، آواز اوچتولو ته وایي. د دې ماشوم چې دا بیخي ماشوم پیدا شي او دی په جړا شي، د هغه د جړا دپاره هم دا ټکې استعمالیږي چې هغه ناڅاپه آواز روباسي او چغې کیه. وی هر کله چې د لومبۍ میاشت راوخېږي که نه، نو وی ټول خلک اوازونه اوچت کړي چې هغه دی میاشت په نظر راله، هغه دی میاشت هغه میاشت ښکاري. نو یدی وجه نه چې کم دی دیتا هلال ویل کېږي. قرآن پاک کې الله فرمایي که نه ما احل لغیر الله، هغه ذبیحه هغه حلاله چې په هغې نوم د غیر الله دپاره آواز اوچت شوي هغه هم حرام ده. آیات مبارکې مطلب دا دی چې نبی علیه السلام نه د خلکو د دې سپومې د وړی کېدو او د غټېدو حکمت یې ته تپوس وکړو. نو اصل جواب چې کم دی هغه ورله حضرت ورنه که، بلکې د هغې فایدې یې ورته بیان کړه. نو په دې کې دا تعلیم دی چې بې ځایه تپوسون نه ځان بچ کول پکار دي، او فضول و غیر ضروري خبرو کې تحقیق کې غورځېدل نه دي پکار. امام ابوبکر جساس رحمت الله علیه فرمایي چې په مسلمانانو باندې واجب ده دا خبره چې دی به د کلینډر حساب چې کم دی هغه به د اسلامي میاشتو سره کوي. دا په مسلمانانو واجب ده دا خبره. وی که تمام مسلمانانو بالفرض دا پرېښودو نو وی دا ټول ګناهګار دي، دا ټول ګناهګار دي. اگر چې وی شمسي کلینډر دا جنوري فروری والا جایز دی، لیکن الله تعالی چې کوم حکم کړی دی هغه د اسلامي حساب سره کړی دی. د حج، زکات، روجې وغیره دا به ټول چې کم دی نو په دې سره کوي. او ګوره تاسو خیال وکړئ د پاکستان جنډه باندې ستوری دی، ستوری، او د دې ستوري چې کم دی 15 کونې دي، 15 ګوټونه دي. د دې ستوري 15 ګوټه دي. دې ته فکر وکړئ. نو د دې کې دننه مطلب دی که سرې دا پته اړو چاته شته نه. دا یو کتاب تحقیق کې په ما کتو نو ډېر اریان یې کړم. وی د دې مطلب دا دی چې دا 5 بنا چې دا کلمه او روجه او زکات او حج دا 15 بنا چې ورته وي 15 خبرې دي چې زمونږ په ملک به د دې 15 خبرو نفاذي، یعنی زمونږ دا ستوري چې جوړ دی دا د دې خبرې اعلان دی چې زمونږ په ملک به اسلامي نظام رواني. یو دا خبره. دویم د دې ستوري او د دې سپومې چې دا نری سپومې ورسره ایستې ده، د دې مطلب دا دی چې زمونږ په ملک به اسلامي میاشتو نظام رواني، نه پکې چې کم دی اسلامي احکامات شته، نه پکې د اسلامي میاشتو چې کم دی هغه شته، نظام شته. حالانکه د دې چاند تاره مطلب چې کم دی نو هغه دا دی. دا یو کتاب کې ما په خپله چې کم دی دا خبره وکته. بهرحال نو دې کې اوس دا خبره کوي
د دې نه علاوه دا یسألونک عن الاحله حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی رحمه الله د دې نه دا خبره راځي دا چې کوم مشایخ دي الله والدي اولیاء کرام دي پیران صاحبان دي اغي لوی دا پکار دي چې د فضل سوالات جوابات خلکو له نه ورکوي چې یو سړي فضل تاسو کو بزان دي په خاموش کې چې داغه طاقت هم نقصان دي په جواب کې ودته څه پیدا نشته بلکې داغه په ځای دی ولداس یو مفید جواب ورکي چې داغه په اصلاح شي هغه ته پکې فائدہ ملو شي. نو يسألونك عن الاحله تپوس کې دي ستانه د میاشتو متعلق قل هو فرمایته حبیبا هي مواقیت للناس دا وختونه مقرر دي د پاره د خلکو والحج او د حج دا میاشت وړيږي او لویږي په دې سره د خلکو وختونه معلومه چې به د زکات میاشت بده کې زکات ورکوم دا حج میاشت وشراله دا د روزي میاشت راله دا معلومات به خلک وليس البر او نه د دانیکی بان تاتوا البيوت چې تاسو راتل کوي کورونو ته من ظهورها داغه د شاګانو نه ولكن البر لیکن اصل نیکی من اتقى هغه څوک چې د تقوا اختیار کړه د تقوا اختیار کړه بل پکې دا خبره کوي چې دلته الله تعالی یو بل وی اصول بیان کړ چې اصل نیکی هغه تقوا ده هر کله چې تقوا پیدا شي نو ټول معاملات بچ کم دي هغه ټیک شي ټول معاملات بچ کم دي ټیک شي رسومات باطله د نور خلق حقوق وهل وغیرہ هغه ټول به خود ختم شي. عربو کې یو غلط رواج وی هر کله بچی هغه د حج د پاره احرام به اوتړ او بیا بس ضرورت پیښ شو مجبوری د کور ته دراتلو نو بیا په دروازه باندې نه راته د کور شا دیوال به سورې ک پاغي بارانه نه وته وی دا ډیره لویه تقوا ده دا ډیره لویه تقوا ده په دې دروازه باندې مونږ په ګناهونو په بدن تل راغلیو او داسې ګډوډ حالاتو کې به اوس په دې مونږ نه راځو نو شاته کور به سورې ک نو پاغي به سړی رانه نه وت کور ته الله وی دا څه کوي دا رسومات باطله ختم کې نو لہذا په معاشره کې چې کم رسمونه روان دي رواجونه روان دي نو هغه رواج او رسم هغه علماء ته پیش کول پکار دي چیرې دا کم رسم زمنګ په دې دغه کې روان دا ټیک دی دا خو شریعت سره ټسل نه خوري که شریعت سره ټکر خوري نو بیا هغه رسم ختم کړه که هغه رسم رواج د شریعت سره ټکر نه خوري نو بالکل به حالې پرېږده بیا څه ګناه نشته نو دې کې د غلط رسمونو خپلول د هغې چې کوم دی نو هغه ممانعت راغی. واتوا البیوت او راځئ تاسو کورونو ته راتله کوئ کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون د پاره تاسو کامیاب شئ. اصل کامیابی دا ده چې تاسو په شریعت عمل وکئ دا خو تاسو د ځانه یو خبره جوړه کړې ده او نوم هم بله چې کوم دی د ثواب ورکړی دی. امام بخاري رحمت الله علیه هم دغه رانقل کړی دی چې یاره دا عربو طریقه دا وه چې هغې به دغه چل کوه الله د هغې چې کوم دی نو سخته منع وکړه. حکیم الامت مولانا شربی تنویر رحمت الله علیه د دې آیات په ضمن کې فرمایي چې څومره د دین خلاف خلق ته اهل باطل خلق چې هغې ته وایي نو دا غي رسومات دا غي عادات خپلول دا وی بالکل ناجیز دي. لکه نن سبا مونږ مسلمانانو ته مونږ پښتنو ته دا پته نشته چې زمونږ جامه څنګه ده زمونږ ثقافت څه دی زمونږ تهذیب څه دی خو به د ځان هم چې کوم دی بس جوړ کړي دي نو خو چې بس هغې یعنی خو کالته هغې نه په ټي وي کې مولیده چې بای نیم سر یې گنجې که او نیم باندې ویښته دي یاره خدا خو هغې دا که یاره خدا خو ډېر ښکلی کار دی. اسې تاسو نه یو تپوس کوم که دا کار د زمانې یو لوی شیخ الحدیث کړی وي یو لوی شیخ القرآن کړی وي څونه به ورپورې دې خلکو خندلي وو چې مړه داسې بې تهذیبه خلک دی دا وګورئ داسې چلو که ته به یې د سر باندې وله خرو چکونه لګولي دي ون سایډ کټینګ داسې چلو که نو بیا بیا څونه بد ردې پې وي خو چې دا دغې غیر دینو خلکو دا د دین مخالفینو خلکو دا کار وکړو نو جي هغې نه پیشن جوړ شو هغې نه پیشن جوړ شو نور په دې پته نه دي چې ښه پکې ښکارم که بد پکې ښکارم زه خو پکې چا دوږې ښکارم نو دغه پروا نشته ښکارم دی پکې خو نه چې کوم دی د هغې پسې تقلید وکړم د دې آیات کې دغه چې په اندې تقلید به د چا نه کوي
خپل جامه، خپل تهذیب، خپل ثقافت، خپل دین هغه راټینګول پکار دي. او کنه څه د یو نه څه د بل نه د انسان خپل ذات خپل حیثیت ختم شي. اعوذ بالله من الشیطان. ولا تاکلوا اموالکم او مخره تاسو مالونه خپل بینکم په خپل منځ کې د یو بل بالباطل په ناجیز طریقې سره وتدلوا بها او موړه تاسو دا مالونه ال الحکام حکمرانانو حاکمانو افسرانو ته لتاکلوا د پارا دی چې خره تاسو فریقا صحیحا من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو ته په خپلم پته را ده. یسالونک تپوس کې دي ستانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عن الاحل د میاشت متعلق. قل فرمایته حبیبا هي مواقیت للناس دا مقرره وختونه دي د پاره د خلق والحج او د پاره د حج. وليس البر ند د نیکی بان تاتوا البيوت چې تاسو راتلو کې کورونو ته من ظهورها د شاګانو دا غینا ولكن البر لیکن اصل نیکی من اتقاها غسوک چې تقوا اختیار کړه. وقت البيوت او راتل کوي تاسو کورونو ته من ابوابها د دروازو دا غینا واتقوا الله او یریګه د الله نه لعلکم تفلحون د پاره دی چې تاسو کامیاب شئ. صدق الله العظیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. ها سعودي حکومت یا خدای پاک آی که د اسلامي دا میاشتې جاری وي جوړ هغه ختم کا هغه ختم کا. زه دا دی لاسه کوي دا ولې داسې دي چې کم نه دغه شو. خدای دې د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي.